پریشانه خبر او ټول والدین پریشان شو ډیورمینګ کمپین روان دی 22 تاریخ پورې ټول سکولونو کې د استادانو په ذریعہ باندې ماشومان له چینجو دوی ورکي اول خطر نه ګډ نیوز دا دی چې ماشومان ټول سټیبل دي پریشانه ضرورت نشته چې تا مور او پلار یې ریلیټیولی یا وطن نه بار دی کراچۍ سند کې الحمدلله یو ماشوم هم کریټیکل نه دی ټول سټیبل شوی شاید له ګوتو خوای نه دا بچي ټیک دی ګوره دا بچي ټول ټیک دي ماشومان ټول ټیک دي هیڅ پکې هغه نشته هیلث پروفیشنل سره موږ خبرې وکړې هغوی ویل چې اکثر دا ډي ورمینګ چې کومې ګولۍ دي په بدرنه ناشته کوي نو یو خبره دا ضروري ده چې تاسو څومره ماشومان سکول ته رانغی مور او پلار باید چې پوره ناشته ورکوئ انډه ورکوئ پراټه ورکوئ مین وجه دا وه دویمه خبره دا ده چې سرجي دا سبلار دی ګورنمنټ میډل سکول ګاګل سره تعلق لري څه 22 ماشومان ګاګل نه راغلي او محمد خان های سکول نه هم څه 25 پیرې راغلي او ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 مونږ ذکریا مسجد سره هغې سره هم 10-15 راغلي نو 50 پلس ماشومان دي او ټولو باندې چې ریاکشن شوی سرجي اول دا پوښتنه راکړم چې دا ټول کارونه سرکار په استادانو باندې ولې کوي لکه په کار نه ده چې دا محکمه صحت خپل سټاف راغلی وای او ټرین شوی وای یا زه دا نه یم چې دغه استاد غلطي ده خو استاد الیکشن هم کوي استاد سروې هم کوي استاد پولیو هم کوي استاد ډیورمینګ هم کوي ولې کوي جی زه دا ویم چې په کار وه چې دا که په موږ باندې حکومت دی حکومت موږ سرکاري خلک یو موږ هر څه کوو چې موږ ته حکومت وایي چې دا کوو موږ کوو که نه حالانکې دا په کار وه چې موږ سره په سکول کې دا شی موږ ته حواله کړو موږ سره یو ډاکټر په کار و چې په موجوده حالاتو کې موږ خو بیا بیا ګاګرې سره تعلق لرو ډېر نږدې وو موږ په 2 منټه کې ماشومان دلته هسپتال ته راورسول چونکې لرې لرې علاقې پرتې هغه به څه کوي چې داسې ریکشن ورباندې وکړي نو په کار وه چې د والکانو چېرته سکول په سکول یا ورځ ورځ یې ورکړې وای هلته چې یو ډاکټر موجود وای نو زه خو یم چې په ډاکټر موجود وای ډسټرکټ هیډ کوارټر هاسپټل ایمرجنسي یونټ دی او دلته کې خلکو ته پرابلم کېږي او یو ټروما سچویشن کې خلک راغلي خو دا ګډ نیوز از چې ټول ماشومان سټیبل دي هیڅ چاته هم پرابلم نشته ریاکشن پې ضرور شوی دی نادرشاه خلک داسې صورتونو کې به چې یاره دا ګولۍ او استاد ورکړې حالانکې دس از نیشنل کیمپین په ټوله ملک کې روان دی په دې حواله څه ویل غواړي والدین ته پیرنټس ته اصل کې زه خپله ګورنمنټ پرایمري سکول مالا ګل احمد سکول کې ټیچر یم او 26 په 5th کلاس کې دي ما سره هغو ته مونږ سهار وختي دا ټیبلټ کړي دي او 18 ماشومان مونږ سره په 4th کلاس کې دي الحمدلله ټول کلیر دي او څه داسې مسله نشته چې داسې هغه مخې ته راغلی ټول ماشومان په دا وجه باندې کلیر وو زمونږ خو چې اول ته مونږ دا پوښتنه وکړه چې آیا بچی ته نشته ښه نشته کړی دو نو ټول وویل چې مونږ بالکل نشتان ښه کړی دو د اول چې کوم مخکې به مونږ یو پراټه خوړه اوس هم یو نیمه پراټه خوړلې دو نو یو خو بل مونږ دا کار وکړو چې په سټارټ کې مونږ دا ګولۍ ورکړي چې ماشوم کومه هغه نشته کړې وه هغه یې لا خېټه کې پرته وه نو په مړه خېټه باندې مونږ دا ګولۍ ورکړي دي او انشاءالله چې مونږ په ماشومانو کې ټول کلیر دي یو هم داسې ماشوم ټول دلته هسپتال ته هم نه ریفر شوی ځکه چې په مړه خېټه یې خوړلې ده نو چې په مړه خېټه کومې ګولۍ وخوړل شي انشاءالله د هغې به څه سایډ افیکټ نه وي او دا ماشومان هم انشاءالله تاسو وینو چې ښه کلیر دي داسې څه مسله د وطن نه راغلي چې دو پېښور ته ریفر شي یا بل هسپتال ته ریفر شي انشاءالله چې کم پیرنټس یې دي کم ریلیټیوز یې دي چې موږ سره ډېره رابطې کړي هغه که کراچۍ کې دي که په سند کې دي که ملک نه بهر دي ګډ نیوز دی چې ټول ماشومان ټیک دي ریاکشن ضرور شوی ټرمک خور شو کم ماشوم چې روغ و هغه هم په خوف کې رالو دنیا ریلیټیوز یې بار راغلي تشویش خبره نشته سایډ افیکټ یې لري دي هغې بالکل تبه پر راوستلې لږې الټۍ هم پر راوستلي چکر هم پر راوستلی خو ضروري پیغام چې دا کمپین که مخکې دوام لري او روان وي نو ټول والدین باید چې خپل ماشوم سکول راځي پوره ناشته ورکړي دویمه خبره محکمه صحت نه مونږ دا گزارش کړو چې دا استاد باندې بس هره دیاړي مه کړئ استاد باندې بس نور هره دیاړي مه کړئ چې ډاکټر هم ته جوړې انجینیر هم ته جوړې سرویر هم ته جوړې پولینګ ایجنټ هم ته جوړې پولینګ افیسر هم ته جوړې مونږ مانو به دا پرېږده چې خپل سبق ماشومانو ته وښیي کوم قسم کمپین چې کوي ټیکنیشنز راواله کوم قسم کمپین چې کوي هغه له سټاف وخت نه خلک بېروزګاره دي استاد به په یې تنخوا کې څو کاره کا نو مونږ دا گزارش دی چې تاسو چې کله هم داسې کمپین کوئ نو په خپله باندې کوئ ځکه چې استاد مونږ لوکل دی تاسو ته لاړ شه بیا ټول عمر یې چې دا استازو له ګولۍ ورکړې ده ټول عمر یې حالانکې دا چینجو ګولۍ مونږ ماښام کې ډېرو خپلو بچو له ورکوو خو بیا استاد بدنامي نو لحاظه
ماشومان سټیبل دي، هیڅ تشویش خبره نشته. امید دی چې دا انفیوژن ختم شي، ټول بالا کور لاړ شي او الله پروردګار دا خیر وکړي. ناشتې ډېرې سختې شوې، ګرانې شوې. ناشتې هم ګرانې شوې. ناشتې ګرانې ده، نه پوره کېږي. دا د ښه ناشته څه شی کېږي؟ ښه ناشته غربت ته لاسه نه شي کړی. بالکل ټیک خبره. نن یو ټیک 0 روپۍ مې وړی. بالکل صحیح شو. نو بس دا ضروري گزارش دی چې صحت محکمه خپل ذمہواری پوره کا او په 13 چې ماشوم له ګولې ورکړي نو د خبرو کا ګرانی د سکول کې ناشته غممونه وکړه ځکه چې هغه سره دا چې د انحصار لري. مننه. بس دا فلال اپډیټ سو ټول خره ټیکري 500 پیری